السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو، امید لرم تاسو ټول به ښه روغ او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو، د تاسو اوس کوم سکرین وینئ، تاسو به وایاست چې دا په کمپیوټر ده، دا ویډیو په کمپیوټر جوړه سوې. نه، تاسو بالکل غلط یاستئ. دا ویډیو ما په موبایل جوړه کړې او ما په موبایل کې دا سیسټم جوړ کړی ده چې لکه کمپیوټر دی. د زما موبایل چې کوم ده هغه د کمپیوټر په رقم ده، هغه کمپیوټر رقم شان راځي. مثال تاسو یو فایل خلاصوئ، یو بل شی خلاصوئ، هغه به تاسو دا راځي لکه تاسو کمپیوټر استعمالوئ. څنګه تاسو کمپیوټر کې درس دا منیو بټن وګئ، اول تاسو دا کروس کړئ، صحیح شو. دا منیو بټن چې وګئ په کمپیوټر کې دا رقم سیسټم راځي، صحیح ده. نو ملګرو، دا تاسو وینئ کمپیوټر کې غټیز او وړیز هر رقم سیسټم چې څرنګه په کمپیوټر کې وي او هغه رقم سیسټم دا اوس په موبایل کې هم راغی. ښه، تاسو موبایل کې دا رقم مطلب یو سیسټم جوړولی چې لکه تاسو چې کمپیوټر استعمالوئ. دا اوس تاسو باید دا څرنګه وسو دا داسې جوړ کیږي. نو اول به دغې تاسو ته دغه سیټینګ در وکړم، ولې دغه سیټینګ تر ډېرو ضروري ده. رالیږل هغه بیا وروسته کار ده. زه اول دغه سیټینګ در ښیم، چې دغه شی دغه ضروري شیان شته چې هغه تاسو ته در وکړم او تاسو پې پوه کړم. ښه، نو د هغه لپاره دلته سیټینګ ته به ولاړ شئ. دا کونج کې از که تاسو سیټینګ وینئ، په سیټینګز کې کلیک کړئ. دلته سټیټس بار او لاونچ بار دا شان چې دي، دا به تاسو مثال چې کوم تاسو خلاصوئ هغه خلاص کړئ او چې کوم نه خلاصوئ هغه مه خلاصوئ. اوس مثال چې دا سټیټس بار ده، داسې اسکه داسې بند کې اسکه د لیک وه هغه ورکه شوه، صحیح ده. خو زه یې بیرته اون کومه. ډارک رنګ ده هغه اوس دا سټیټس بار رنګ ده هغه د تور غوندې شو، صحیح ده. بل دا اوټو سایز روټیشن، دغه که تاسو اون کوئ نو ستاسو دا شیان به خپله باندې مطلب د اوړي لکه روټیټ شي، صحیح ده. نو دا څه ضرور سیټینګ و، داسې ما تاسو در وښوو. که مې دا اپلیکیشن انسټال کړو لا څه خوند درکړي نو دغه تاسو کتلی شئ او دا سیټینګ تاسو کړی شئ. نو بل ستاسو څه فایل خلاصوئ، لا یو شی خلاصوئ هغه دغه رقم تاسو خلاصولی شئ. نو دا تاسو کوم اپلیکیشن خلاصوئ چې هر شی خلاصوئ په اسانه طریقه سره یې خلاصولی شئ. صرف یو کلیک کوئ نو هغه کمپیوټر پر کومه دلته وینډو خلاصیږي، نو چې شی تاسو خلاصوئ هغه شی خلاصولی شئ. اوس به تاسو دا پوښتنه کوئ چې دا څرنګه وشو، دا څرنګه کې راغی دا کمپیوټر سیسټم. اوس تاسو بیرته بیا ما د موبایل سیسټم ته مثال دا اوس بیرته ما د موبایل پر رقم شو، صحیح ده. څرنګه موبایل وي هغه رقم، صحیح ده. او د هغه د کمپیوټر لانچر به رالیږئ. تاسو دلته په پلی سټور کې یو اپلیکیشن ده هغه به رالیږئ. دلته به تاسو ته ولیکئ LEENA لینا لانچر، صحیح ده. لانچر او لانچر نه ډیسکټاپ سپیلینګ دغه ورته ولیکئ چې وچ دغه شی راواړوي. کنې تاسو بل شی انسټال کړئ او هغه بیا کار نه وکړي، بیا ماته کمنټونه کوي چې دا کار نه کړي. دا تاسو وینئ بالکل دا رقم شی به تاسو رالیږئ چې غلط شی نه راولیږئ. 1 میلیون خلکو لیږلي دي، ریټینګ یې 4.3 دی. هغه اپلیکیشن کوشش کوي چې در ولیږئ چې ریټینګ یې زیات وي. دا سټارونه چې دي دا یې لږ زیات وي، دغه سټارونه دي 4.3. دا اپلیکیشن چې صرف او صرف تاسو اوپن کړئ نو ستاسو موبایل به بدل شي د کمپیوټر په رقم باندې. ښه، دا اوس بالکل د کمپیوټر په رقم د په دغه سکرین ما تاسو خپل عکس هم لګولی شئ، د بل چا عکس هم لګولی شئ. نور اپلیکیشن فیسبوک سر شی خلاصوئ هغه دغه رقم خلاصېږي لکه څرنګه چې تاسو په هغه خلاصوئ څه بولي په کمپیوټر کې څرنګه خلاصېږي، صحیح ده. نو دا هر رقم سیسټم هر رقم شان تاسو خلاصوئ هغه دلته کې خلاصېږي. زما دومره کار و صرف تاسو ته یو شی نوی شی در وښیمه او هغه نوی شی همدا و. نو اوس که تاسو غواړئ چې دلته مثال یو یوټیوب کې شی خلاص کړئ چې شی وچلوئ، دلته اوس مثال تاسو ته لیکئ ټیکنیکل افضل او سرچ به کړئ او په سر کې به زما چینل راشي، صحیح ده. دا سر کې زما چینل دغه باندې کلیک کړئ. نو که مې نه سبسکرایب کړی چینل هم سبسکرایب کړئ، او که چینل سبسکرایب کړی خو ډیره مننه، مهرباني. نو دلته یو بل چینل هم ده خو هغه چینل تاسو ما سبسکرایب کړئ. تاسو به اول سرچ ټیکنیکل افضل سرچ کړئ، اول به زما چینل راشي. ولې اوس زما چینل ماشاءالله ډېر په مخ ده. تاسو
له لاسه ستاسو له دواګانو ډېر ډېر مننه د الله په امان